دغه څو ورځې مخکې موږ ویډیو کې د یهودانو پر پرمختګ او شتمنۍ خبرې کولې. بیا ځینې کسانو دا لیکلي وو چې مثلا خدای پاک یا پیغمبر د مسلمان لپاره غریبي غوره بللې ده، خو دا خبره سمه نه ده. ګورئ، هغه یو حدیث چې تاسو وایي چې الدنیا سجن للمؤمن، د هغې مفهوم دا دی چې په دې دنیا کې مسلمان له بدو کارو دغسې منه ده لکه یو بندي چې په بندیخانه کې وي او لار څه نه منې وي، یعنی نور خلک به یې نور تعبیر کوي. خو په دې یو حدیث چې تاسو د خپلې غریبۍ یا شاته پاتېوالي یا د ذلیل ژوند لپاره دلیل کوئ، ولې د پیغمبر نورو حدیثونو یا د قرآن آیاتونو ته توجه نه کوئ؟ خو همدغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ید العلیا خیر من ید السفلا، وایي دا برنی لاس چې ده دا له لاندني لاس نه یا کوزني لاس نه غوره دی. بیا وایي دا د بره لاس چې ده دا وایي ورکول کوي او کوزنی لاس چې ده وایي سوال کوي. سوچ وکړئ، و سوال څوک کوي؟ غریب کوي، خو خپله یې درته ویلي چې غریبي یعنې ښه نه ده او هغه چې ورکوي یا ښه ده، مطلب چې شتمني ښه ده. یا یو بل ځای هم پیغمبر ته منسوب حدیث دی، وایي دغه د سوالګر په ټنډه به په آخرت کې دغه وي تور ټاپی وي، یعنی عمل ته به هم د باندې هغه د ذلت نښه وي چې دا یو ذلیل انسان و، همت یې نه کوه، غریبې وه او بس خلکو ته به یې لاس نیو. یو بل حدیث دی، وایي د جنت دروازه به سخي یا شتمن سړی خلاصوي. یا ځینې کسان دا حدیث داسې وایي د جنت کنجي یا کلي به د سخي په لاس کې وي، مطلب یې هغه شتمن دی چې نورو ته خیر رسوي. همداسې قرآن کې آیت دی، وایي من جاء بالحسنات فله عشر امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزى الا مثلها. وایي څوک چې حسنات یا نیکي کوي لس بدلې خدای ورکوي، خو که بد کار کوي یا ګناه کوي همغه یو بدله یې ده. نیکي هم دا ده چې بل ته خیر ورسوي، یا که د پیسې وي که د بل څه وي، خو بیا هم پیسه غوره سوه. بل آیت دی، وایي مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت 7 سنابیل فی کل سنبلة 100 حبه. وایي د هغو کسانو مثال چې د خدای په لار کې مال نفقه کوي د داسې دانې دی چې وږي شنه کوي یا وږي نیسي او په هر وږي کې 100 دانې وي، یعنی یوه دانه په 100 درته بدلوي. یا همداسې قرآن کې راغلي واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، یعنی تاسو لمونځ وکئ او زکات ورکئ. زکات څوک ورکوي؟ د غریب زوی ورکوي، نه شتمن یې ورکوي. خو همدغې نه معلومیږي چې تاسو ته قرآن هم دا وایي چې شتمني غوره ده، یا ځانونه شتمن کړئ او نورو ته هم خیر ورسوئ.